د زاړه پالو قانون جوړونکو یو ډله په خپل دریځ کلکه ولاړه ده. آیا داسې ښکاري چې زه یو تړون کولو ته چمتو یم؟ د شپې د جوړجاړي باوجود ریپبلکنز کیون کارتي څخه انکار ته دوام ورکړي چې د سپیکر د څوکۍ لپاره په کار رای ورکړي. زه فکر کوم چې په خبرو اترو کې هر څوک غواړي د حل لاره ومومي. خو په دې اونۍ کې د زاړه پالو د پروګرام قربانو په ریپبلکنز د ځنډ پر سر نیوکې کړي. د امریکا خلکو د دوی حکومتدارۍ ته رای ورکړه. د امریکا ولس د نظارت خیال او توازن لپاره رای ورکړي دي. دوی جمهوریت غوښتونکو ته رای د دې لپاره نه دی ورکړي چې ډي سي ته لاړ شي او وخت ضایع کړي. مکارتي په ځانګړي توګه زوړپاله نه دی. هغه په حقیقت کې یو آسان کس دی. د هغه اصلي حلقه په واشنگټن کې د لابینګ ټولنه ده. نو که تاسو صادقانه سیاسي عقیدې لرئ نو دا د لیدلو لپاره په زړه پورې ده. بایرن ډونالډز د مکارتي په مقابله کې زیاتې رای اخیستي او په دې خبره زور ورکړي چې دا ځنډ د امریکا د جمهوریت لپاره ښه خبره ده. It's not dysfunction and it's not imperiling. What it is the exchange of ideas. دا بیکاره او د خطر خبره نه ده. دا هغه څه دي چې د نظرونو تبادله ده. د خلکو لپاره د ملاتړ څرګندونه ده چې تاسو غواړئ په راتلونکي کانګرس کې ستاسو مشر شي. ډیموکریټس د خپل ګوند مشر حکیم جیپسن سره یو موټی دي. څوک چې د سپیکر جوړېدو لپاره په 213 کې شپږو نورو رایو ته اړتیا لري. My hope that today the House Republicans زه هیله لرم چې ریپبلکنز به د جنجال مخه ونیسي، غیبت به بند کړي، نو موږ به بیا کولی شو چې د امریکا د خلکو ملاتړ ترلاسه کړو. د امریکا د استازو مجلس یا ایوان نمایندگان تر هغې کار نشي کولی تر څو چې نوی سپیکر نوی ټاکلی شوی.